تازه خبره د افغانستان د پخواني حکومت ځواکونه له کومې ډلې سره یوځای شوي دي. تازه د دغو ډلو په اړه کوم راپورونه راغلي دي، داعش څنګه د قوت په حال کې د جزئیات نور ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. وال سټریټ ژورنال په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست ډیر پخواني کارکونکي د طالبانو په ضد داعش ډلې ته ور روان دي. د سرچینې په حواله د ملي امنیت ډیرو پخوانیو منصوبینو په داعش کې د غړیتوب لپاره نوملیکنه هم کړې ده. سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې د دغو پخوانیو استخباراتي کارکونکو شمیر په کومه کچه دی او په کومو سیمو کې له داعش ډلې سره یوځای شوي دي. طالبانو هم دغه راپور ته غبرګون نه دی ښودلی. ویل کېږي چې طالبانو لخوا د جمهوري نظام د استخباراتي او نورو دفاعي او امنیتي منصوبینو پرله پسې وژل او ځورونه د دوی خلاف داعش ډلې ته د هغوی د ورتللو سبب شوې ده. داعش ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو کې د افغانستان له مختلفو سیمو د داعش ډلې د فعالیتونو او جلب و جذب د زیاتېدو راپورونه زیات شوي دي. د طالبانو په ضد د مقاومت عالي شورا یو غړي حاجي محمد محقق پرون وویل چې داعش ډله به زر د طالبانو له منځه خپل بیرغونه پورته کړي او د دې ډلې خلاف به خپلو جګړو ته زور ورکړي. طالبانو بیا داعش یو مزاحمتي ډله ګڼلې او ویلي دي چې جدي ګواښ نه دی، خو د متحده ایالاتو او روسیې په ګډون ګډ مهم قدرتونه په افغانستان کې د داعش ډلې د پیاوړتیا او پراختیا په اړه پرله پسې اندېښنې څرګندوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مراسله طرفه پورې لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.